ما ته په مانځه کې تشه ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو مالک په درس کې ناست یم د احادیثو درس یې کوو د حدیثو د درس په منځ کې د امام مالک رنگ متغیر شو رنگ بدل شو وروسته دې ما تپوس وکړو د درس نه وروستو چې صیب ستا په رنګ کې فرق راغی رنګ دې زیل شو ویلې انه لدغني 16 لدغتنا من اقربو ویل ما د حدیثو درس کوو یو لړم ما له 14 ټکونه راکړل 14 دی لړم مو چې چلم 14 زله رنگ می متغیر شو رنگ می سخت شو درد را لراک 14 پیری وچی چلما ما لحیا راتللا صبرت للاحادیث چې د پیغمبر د حدیث په منځ کې زه پاتېږم او زه هم چې زه لړم چې چلما ما ته په مانځه کې تشه ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو عشق د پیغمبر سره مینه د نبی سره مینه د دین سره او د احادیث سره دغه خلکو چې 14 پیری لړم چې جی د پیغمبر د حدیثونه نه پاتېږي ویل حیا راځي حیا د پیغمبر نه عثمان ابن مهدی فرمایي وایي زه د امام مالک صاحب سره روان یم په لاره باندې ما ته یو ته حدیث واورېده په حدیث تپوس مې ته وکړو پلانکې حدیث راته بیان کا په روانه کې ما ته ویلي ته خو ما ته ډېر هوښیار سړی کاره کېدلې خو ډېر قمقلې مال چې ولې ویل د پیغمبر حدیث زه تا ته په روانه کې ویم ما ته خو په غواو پسې ورپسې او یا لیټرین نه راوالي مولوي صاحب پلانکۍ مسله څرنګې ده نو زه تا ته په ډېرانه باندې ویم دا دومره سپکه ده لکه ته چې سپکې ستا چې د چا سره کیسي او غلنۍ تځي او وکیل نیسي ته دې په روانه تپوس کې لک به پیس ورکړي لک بیا به دې تپوس کې بیا به جواب درکوي تا په ملک کې پیغمبر ته کنځلې وشوې الله ته نعوذ بالله کنځلې وشوې او یو څوره دی جیل ته نه باسي بیا وایي زه ګرځه آزاد جیل ته دې دپاره نه باسي وایي چې خلک یې مړ نه کړي دفاع ولې کوي دفاع پیغمبر ته کنځلې کړي دفاع ولې کوي مل د مسلمان دی اوس هم تاسو کینې دي جنازې له چې څوک راشي که نه او دا ورپسې به دا لویه لړۍ به ورپسې او ګوته ورته ووایي چې ستا دې په تورات قسم وي که نه په تا باندې څوک ډز کوي بله زه دغه سره ناست وم دا ته نه پېژنم چې ډي پي او مې ته وویلې ډېر ښه سړی و ما دې مړ وکړي چې دا 15 ټوپک ورسوي دوی باندې څوک ډز کوي دوی ته څه حاجت شته ما تاسو کې انصاف نشته دا په ځان پسې دې دپاره ګرځوي چې خلک وایي وګوره څنګه سړی دی ښه ټوپک مار ورپسې دي نور یوه روپۍ هم نه ارځي د ډول دپاره یې په ځان پسې ګرځوي د ډول دپاره منګ او تاسو ته چې څوک حق وایي بیا هغه نه خفه کېږو دا اشتعال انګیز بیان کوي او مرتپنې خبرې چې کوي مرتپن ملا مرتپن ملا پېژنئ مرتپن ملا امانه دا چا په کار کې کار نه لري دا ښه سړی دی د زمانې بادشاه مسجد نبوي کې دی امام مالک سره خبرې کولې خبره لږه په تیزه وکړه لږه په تیزه وکړه امام مالک ته وایي بادشاه واوره په ګلاو غوږونو واوره په مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام هغلته تشریف فرما دی دې وخت کې په تیزه خبره کول دا د پیغمبر بېعزتي ده کتابونه لیکي حرمته حیا که حرمته میتنا
موږ او تاسو ته چې څوک حق وایي بیا هغه نه خفه کېږو دا اشتعال انګیز بیان کوي مرتپنې خبرې چې کوي مرتپن ملا مرتپن ملا پېژنئ مرتپن ملا امانه دا چا په کار کې کار نه لري دا ښه سړی دی ویل د هغه پلار ستا د پلار نه د الله نبي ته ګران و د هغه پلار ستا د پلار نه نبي ته ګران دی او د هغه زوی اسامه ستا نه د الله نبي ته ګران دی حضرت عمر رضی الله عنه دور کې دا عبدالله ابن عمر لا تنخوا وتله زوی و 3000 روپۍ خپل زوی دی څو تنخوا وتله 3000 اسامه ابن زید هغه له 3.5 تنخوا وتړله خپل زوی له 3 وتړله بل یو کس دی د هغه نه په درجه کې کم دی اسامه نومې دی هغه له 3.5 تنخوا وتړله دې زوی ته ویل بابا لږ تپوس نه کوم تا خو دا بل زمانه غوره کړه او دا ورته نه وایي ګوره چې زه د عمر زوی یم زما پلار باچا دی او بیا ورته دا وایي حضرت عمر ورته وایي ای بچیه عبدالله نومې د هغه د زوی نوم عبدالله و ویل ای بچیه ته زما زوی د عمره ستا نوم عبدالله دی او اسامه هغه له ما 3.5 تنخوا وتړله د هغه د پلار نوم زید دی ویل د هغه پلار ستا د پلار نه د الله نبي ته ګران و د هغه پلار ستا د پلار نه نبي ته ګران دی او د هغه زوی اسامه ستا نه د الله نبي ته ګران دی ما انصاف فیصله کړې ده یو جوړه جامې به درکړم هغه چې راله او چې زه کله رالمه فاذا هي بامرأة اخرى بله ښځه ناسته ده هغه هم جامې غواړي له جامې ورکړلې قیمتي جوړه یې ورکړله کله چې زما نمبر راغی فاعطاني دونها ما یې لږه کمزورې ټوټه راکړله هغه بل یې قیمتي ورکړله ما یې کمزورې راکړه وایي ما ورته ویلې عمر ته انا ابنة عمك ای عمره زه ستا د تره لور یم او دغه بله دې د تره لور نه ده یو انا اولها اسلاما د دې ښځې نه ما مخکې ایمان راوړی دې زما نه وروستو ایمان راوړی ایمان یې وروستو راوړی او دریم نمبر انت ارسلت الی تا په ما پسې جواب را لېږلی زه د خپله نه یم راغلی زه ستا د تره لور یم یو ما ایمان د دې ښځې نه مخکې راوړی او انت ارسلت الی تا په ما پسې جواب را لېږلی او هغه واتت بنفسها په خپل هغه راغلی ده تا ما له بېکاره ټوټه راکړله او دغه ښځې له د قیمتي کپړه ورکړله دا د ښځې جوابونه او درې دلایل عمر خو عمر و که نه زما او ستا وزیر اعلی و اسیر اعلی وزیر خارجه و وزیر داخله چاله صورت اخلاص نه وردی و څوک څنګه دی څوک څنګه دی عمر ته یوه خبره کوي ویل ستا درې وانه خبرې صحیح دي خو زما دلیل ته اوس غوږ کېږده ویل زه ستا د تره زوی هم یم تا ایمان هم مخکې راوړی ما په تا پسې جواب هم در لېږلی خو یوه خبره واوره ته ما ته په قومیت کې نږدې ته ما ته په قبیلیه کې نږدې او دا ښځه دا سردار دو جهان ته په قومیت کې نږدې ده په قبیله کې نږدې ده دا زما غیرت نه برداشت کوي چې تا له قیمتي کپړه درکړمه او د پیغمبر سره چې په رشته کې نږدې ده هغه له بېکاره کپړه ورکړه ویډیوګانې کوي د خلکو راځي 2.5 ګزه موبایل وساتې دا مرض به ستا ښځې ته هم لګي ستا خور ته به هم لګي ستا انګور ته به هم لګي او زنانه پردي کالې کوي بدن یې کاري تشه یې کاري مره یې کاري و دې جنې له ښځې راځي ویډیوګانو کوي ښځې ویډیوګانې کوي
ویډیو د شي دی د چینی لرا دي ویډیوګانی کوي د خلکو را دي 2.5 غزه موبایل وساده دا مرض بستا خدي تم لګي ستا خور ته بم لګي ستان ګور ته بم لګي دا مرض دی مرضو زمنګ زندگی بډو به زندگی نه منګ الله بندگانی د نبی امتینی زما استاد خزي مخې ته د عائشې تاریخ پروت دی او د مریم تاریخ پروت دی او د فاطمه تاریخ پروت دی او د نوجوان مخې ته عبد الله ابن مسعود او د بادشاہ مخې ته د عمر او د ابوبکر تاریخ پروت دی لو به زندگی به زمونه